बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। څنګه چې تاسو ته علم دی د تیر ګل پرس په 16 جنوري باندې ما سېنات اف پاکستان کې یو قرارداد پیش کړو چې هغه سېنات اف پاکستان متفقه تور منزور کړی. دې قرارداد کې ما د ملکن ډیویژن پاټا او ارسټوایل فاټا یعنی قبایلی اضلاع مل ډیسټریکټ د هغې د ټیکس استثناء چې د 2023 پورې د 25وي آئینی ترمیم تحت وا هغې کې توسیع د لسو کالو لپاره یعنی د 2023 نه د 2033 پورې د هغې مطالبه کړې وه. دا قرارداد متفقه طور د سېنات اف پاکستان نه منظور شو او ما په دې کې دا خبره کړې وه چې قبایلي اضلاعو کې او ملکن ډیویژن کې قدرتي آفتونه، عسکریت پسندي، فوجي اپریشن او بیا په کرونا وبا کې چونکې د دې علاقو زیات انحصار په اورسیز پاکستانیانو باندې هغه هم واپس راغلي دي، لہذا د معیشت صورتحال ډیر زیات خراب دی په ملکن ډیویژن کې او په قبایلي اضلاعو کې. لہذا دې ته د ټیکس ته استثناء چې د 25وي آئینی ترمیم تحت د 2023 پورې وه د لسو کالو توسیع دی وشي او د 2023 نه د 2033 پورې دی هر قسمه ټیکس نه دې ته استثناء ورکړي شي. زه په دې باندې د سېنات اف پاکستان شکریه ادا کوم. سېنات اف پاکستان کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي د هغې هم شکریه ادا کوم. د ملکانو ولس ته زه مبارکباد ورکوم، کانګریچولیشن ورته وایم چې دا قرارداد د هاوس اف د فیډریشن ایوانې بالا سېنات اف پاکستان چې پای کې د ټولو صوبو یو شان نمایندګي ده د هغې نه متفقه طور باندې منظور شو. زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې اوس زر تر زره د سېنات اف پاکستان په دې قرارداد باندې عمل درآمد وکړي او د دې نوټیفیکیشن جاری کړي چې ملکن ډیویژن او فاټا او پاټا د 2033 پورې د هر قسمه ټیکس نه استثناء ورته حاصل ده. شکریه.